بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، نن درته د الوپیشیا یا ګنجی کیدلو په باره کې معلومات درکوم چې دا څه ډول ناروغي ده او لاملونه او درملنه یې څه ده. د ګنجی کیدلو د څو ډولونو سره سره د هغې لاملونه هم بیل بیل دي. په ځینو حالاتو کې په سر کې حال ځایونه د ویښتانو خالي کیږي او صاف نشانونه رامنځته کیږي. د دې لامل د روغتیا خرابوالی، دماغي خفګان او په بدن کې په کوم ځای کې د انتان رامنځته کیدل. په ځینو وختونو کې د دې ناروغي لامل سیفلس هم کیږي او په ځینو خلکو کې دا ستونزه کورنۍ هم وي او له دې سره سره یې لاندې لاملونه هم دي. اوبیسټي یا چاغښت، ډیر کیناستل او ورزش نه کول، ډیر دماغي فشار، د نظر خرابوالی، ناهضمي، انتان، د سر خشکي، د هورمونونو ډیروالی او کموالی، د ګنجي کیدلو ارثي لامل، ویښتان نه غوړول، دا ټولې لاملونه او کازز دي. درملنه یې دوستانو ټابلیټ هیرفین په نوم ګولۍ دي، یوه ګولۍ هره ورځ او ورسره ټابلیټ ډیکسا کیدای شي امیونټي ستونزه رامنځته شوې وي او ورسره چې دی د جینکو بالوبا شربت باید استعمال کې یو کاشوغه سهار یو ماښام یا هم سربیکزیټ ګولۍ هره شپه یوه ګولۍ. دوستانو تاسو څخه ډېره هیله کېږي چې په خپلو ښایسته لاسونو زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په خپل ځان ډېر پام کوئ. الله پامان.